بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په خیر، نوی فصل بیان علم دی. بیان علم ته ښه راغلاست. مونږ نن بیان علم وایو. بیان څه ته وایي؟ چا اولین ځل کتاب پکې ولیکه. بیان څرګندولو ته وایي، اظهارولو ته وایي. څه شی بیانوي، څه شی څرګندوي، څه شی وایي، څه شی چې په ذهن کې راځي، هغه څه چې منطق لري، هغه څه چې هغلته یو تناسب لري، یو رابطه ورسره لري. یو بیت دی، یو څوک یو ډول معنا کوي، تی بل ډول معنا کوي، هغه بل څوک بل ډول معنا کوي. د بیان علم وایي دا درې وړه معناګانې کې چیرې منطق لري، یو رابطه سره لري، دا درې وړه صحیح دي. بیان علم اولین دفعه ابي عبیده د مجاز القرآن په نامه یو کتاب ولیکه. ابي عبیده د مجاز القرآن په نامه یو کتاب لیکي. دغه علم په درې ډولو تقسیموي، درې رکنه ورکوي. یو ته تشبیه وایي، بل ته مجاز وایي، بل ته کنایه وایي. په درې کې دغه علم بیا په څلورو ډولو تقسیم شوی دی. مجاز هغه تشبیه مجاز بیا داسې نه دی کړی، مرسل مجاز او استعاره یې هلته ورته ویلې ده. یعنی مجاز په دوه ډولو نه دی تقسیم کړی، هغلته بیا بېل کړی دی دا رکن. په اصل کې مستعار مجاز، مرسل مجاز دواړه مجاز دي. یو ته استعاره یا وایو یا مستعار مجاز ورته وایو، او څلورم رکن کنایه ده. راځم د درې واړو ترمنځ لنډ توپیر کومه. تشبیه شباهت ورکولو ته وایي، یو څه له بل سره پرتله کولو ته وایي. هغه که په مادي کې وي یا معنوي کې وي، په دواړو کې تشبیه واقع کیږي. زه محمد لکه د محمود داسې دی شکلن، یا زه محمد لیاقتا داسې دی لکه محمود. هم معنا شو، هم شکل شو. بیا مستعار مجاز څه دی؟ یا مجاز اجازه ورکوي. مجاز اجازه ورکول دي، د لارې تېرېدلو په معنا ده. خپله مجاز اجازه ورکوي چې یا قرض وکړه یا قرض مه کوه. قرض یې وکړه مستعار مجاز، که قرض یې ونه کړه هغه ته مرسل مجاز وایو. قرض له چا کوي؟ له تشبیه کوي. یا مشابه قرض یا مشابه به قرض. که مشابه په مستعار مجاز کې قرض کړه، مشابه به ته پیدا کوي. که مشابه به قرض کړه، مشابه به ته پیدا کوي. همدارنګه موږ دا درې رکنه. او کنایه هغه کلام چې مقابل جانب ته مطلب ورسوي ولې ښکاره نه وي، یا غیر صریح کلام مقابل جانب ته رسول دي، دې ته کنایه ویل کیږي. مونږ راځو تشبیه ته. تشبیه علم وایو. تشبیه چې دی شباهت ورکول دی یو څه له بل سره. پنځه رکنه لري. یو مشابه دی، بل مشابه به دی، د تشبیه وجه ده، د تشبیه غرض ده، د تشبیه عادت دي. مونږ ویلی داسې شو په دري کې یا دغه خبره زه یادونه کوم. په دري کې دغه بیا څلور ډوله ارکان ورکړي دي، هلته د تشبیه غرض نه دی ورکړی. مونږ پر تشبیه کې دا مشابه مشابه به د تشبیه اساس ترین ارکان وایو. د تشبیه اساسي ارکان چې دي هغه مشابه مشابه به دي. یعنی څه که مشابه مشابه به په تشبیه کې ذکر نشي، هغه ته مونږ تشبیه نسو ویلی. خو که دا درې ارکان نور تشبیه وجه غرض عادت ذکر شي یا ذکر نشي، په تشبیه کې کوم خرابوالی نه راځي. اما مشابه مشابه به کې پکې نه وي، هغه تشبیه نه ده. نو ځکه موږ ورته طرفین وایو، اساسي ارکان د تشبیه ورته وایو. راځم د تشبیه په دغه مثال کې ښه واضح کوم. وګورئ، دغه اوبه لکه د شهدو داسې خوږې دي. این آب مثل عسل واری شیرین است. آب را به عسل تشبیه کرده. این هر آن چیز که به چیز دیگر تشبیه میکنیم مشابه به چیزی تشبیه کردم به عسل، این مشابه بهی. آن صفت که بین مشابه و مشابه بهی شریک است او را تشبیه وجه میگم. این شیرینی خوږوالی در تشبیه وجه شو. تشبیه وجه. ولی می دا اوبه تشبیه کړي؟ بچه خاطر آب را به عسل تشبیه کردم. بیان کردن حال مشابهت غرض تشبیه میگم. د تشبیه غرض هر چی غرض داشتم، چرا تشبیه کردم؟ بیان کردن حال مشابه ای غرض تشبیه شد. او لکه داسې این اعداد تشبیه است.
ادات تشبیه توری، ادات تشبیه، حروف تشبیه شو. یا هم من میایم زړه مرغله را د چې مات شي، قلب را به مروارید تشبیه کرده، قلب مشابه مروارید مشابه بهی. بیا د لباس په خندا نه اخلي کوشیرونه، باز به خنده لباس کوشیر پیوند نمیگیره. همین قسم هر آن چیز که به چیز دیگر تشبیه میکنیم او مشابه، به چیزی که تشبیه کردم او مشابه بهی. بسیار با آسانی سعی کنید اینجا، بسیار با آسانی من اینجا میتونیم که مشابه و مشابه بهی را تفکیک کنیم، فرق شود. اینا سعی کنید دغه او بل کده شاهد و صفاگیری در هر آن رکن که وجه شبه ثابت بود همون مشابه بهی است. اینا اصل اب، اصل شیرینی وجه شبه، اصل همه شیرین است یا معلوم دار است که اصل این مشابه بهی شد. مروارید و قلب همیش ثابت است که مروارید شکسته میشن، ثابت است او مشابه بهی. همین قسم میاییم این تشبیه را به ترتیب تقسیم میکنن. تا حال این تشبیه به ترتیب تقسیم نشده در کتابای مکاتب. یک کلان خطا که اونجا وجود داره این به ترتیب تقسیم نشده. اگر ما به ترتیب تقسیم کنیم چی دری باشه چی پشتو هیچ مشکل نیست، بسیار بسانی میتونیم را یاد بگیرم. مگر از دو دقیقه په ترتیب سره تقسیمو. اول د مشابه و مشابه بهی چې دې ته مو طرفین ویل، اساس ترین ارکان د تشبیه مو ویل، د دې لوري تقسیمو، د دې له مخې تقسیمو. د دې له مخې موږ دوه ډوله تقسیمات کوو. اصلا خو ډیر دي، هغه نور تاسو دلته ځای نه راځي، څلور دي، خواوې او ماده او ماهیت هغه تاسو ته نه راځي. اما دلته د طرفینو د موقعیت په لحاظ د تشبیه ویش، تقسیم تشبیه، طرفین مشابه و مشابه بهی موقعیتش کجاستن؟ کجا موقعیت داره؟ آیا هر دو در یک مصرع است یا یک در یک مصرع است دیگر در دیگر مصرع؟ از این لحاظ بدون او تقسیم میشن ملفوف و مفروقه. اگر مشابه بهی در یک مصرع باشه و مشابه در یک مصرع، مشابه بهی در دیگر مصرع باشد، این از لحاظ موقعیت ملفوفه میگم. ولی اگر مشابه و مشابه بهی هر دو پالو به پالو باشد این را مفروقه میگم. مثال داسه یار، داسه حنان، داسه اغیار دی. یار، حنان، اغیار مشابه او در مصرع یک مصرع. داسه گل، داسه بلبل، داسه زغن دی. ای چی گل است چی بلبل است چی زغن، گل، بلبل، زغن ای مشابه بهی در مصرع دیگر موقعیت پیدا کرده، از لحاظ موقعیت ای را ملفوفه میگم. مفروقه که مشابه و مشابه بهی در یک مصرع موقعیت پیدا کند او را باز مفروقه میگم. مثال خله غنچه، زلف نرگس، سترگی نرگس زلف سنبل دی، خط ریحان دی، سه گلزار پلاس را کی خود. سعی کنید اینجا خله دهن مشابه، غنچه مشابه بهی، چشم مشابه، نرگس مشابه بهی، زلف مشابه، سنبل مشابه بهی، خط تار ریش را میگم، تار ریش مشابه و ریحان مشابه بهی. در یک مصرع پالو با پالو موقعیت پیدا کرده، از لحاظ موقعیت ای را مفروقه میگم. دوم تقسیم باز از لحاظ طرفین این سه دانه را دیگه کار نداریم تا حال. تقسیم تشبیه از لحاظ ابتذال و ندرتی همین طرفین.